د حکیم الله آفتاب د یوټیوب چینل درنو او قدرمنو مینوالو سلام. درنو او قدرمنو مینوالو تاسو لومړی زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د شاپور زادران، فرهان یوسفزي او د موبي ګروپ مشر سعید محسني ترمنځ جالب خبرې. 13 ورځ د 5 پړاو میلیون جام مسؤل او قراردادي لوبغاړي شاپور زادران د اجازه سند NOC د لمر ټلویزیون سره د سیالیو تړون لاسلیک کړ. له هغه وروسته ټولنیزه میډیا د شاپور زادران د موبي ګروپ مشر محسني او د کرکټ بورډ اوسنی رئیس فرهان یوسفزي ترمنځ بېلابېل ټویټونه روان دي. شاپور زادران ګواښ کړی دی دغه جام به په ښکلي خوست ولایت کې ترسره کیږي ځکه چې لویه پکتیا د کرکټ سره ځانګړې مینه لري او خاصتا خوستوال یې ډېر شوقیان دي. شاپور زادران د لویې پکتیا خلکو ته مبارکي ویلې ده او ویلي دي چې دغه جام به حتما په خوست ولایت کې ترسره کیږي او هیڅوک یې هم مخه نشي نیولی ځکه شاپور زادران وایي اسناد یې په لاس کې لرم. هاخوا د کرکټ بورډ رئیس فرهان یوسفزي وایي دغه جام به نه ترسره کیږي ځکه چې اسناد یې د هیچا سره هم نشته دي. اخوا د موبي ګروپ مشر سعد محسني فرهان یوسفزي ته د ټویټ په ځواب کې ویلي چې باوري دی دا کار به کیږي ځکه موخه یې د هیواد کرکټ وده ده. درنو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کوشش وکړئ چې زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.